مسیحات د تعلیم تر پردې لاندې کله چې امریکایي پروټستانت مسیحي مبشرین له مراکش نیولې تر اندونیزیا پورې په اسلامي نړۍ کې خپاره شول. ویې لیدل چې په اسلامي نړۍ کې خلک د مسیحیت منلو ته تیار نه دي، بلکې په مسلمانانو کې د اروپا د استعمار د ظلمونو له امله د مسیحیت په خلاف کرکه نوره هم زیاته شوې او په ځینو سیمو کې چې لا تر هغه وخته د عثماني خلافت تر کنټرول لاندې وي، حاکمو هم د مسیحیت د خپرولو مخالفت کوه. نو ځکه یې مسیحي مبلغونو لاندې دوه مهم کارونه وکړل. اول، خپل فعالیتونه یې په هغو سیمو کې پیل کړ چې له پخوا راهیسې مسیحي اقلیتونه ورکې موجود لکه لبنان، مصر او دغه سیمې یې د نورو سیمو لپاره په دې بهانه د فعالیت مراکز وګرځول چې ګواکې دوی د دغو محلو مسیحیانو لپاره کار کوي او څوک باید ورباندې اعتراض ونه کړي. دویم، خپلې پروژې د بهترینو تعلیمي مراکزو په شکل کې پیل کړې چې د تدریس او نظم په لوړو معیارونو ولاړ وي. د دې کار نتیجه دا شوه چې تر یو مودې وروسته د سیمې په مسلمانانو کې هم د شتمنو طبقو خلک خپل اولادونه په دغه تعلیمي مراکزو کې شامل کړي. د وخت په تیریدو د پرله پسې کوښښونو په مرحله کې د محاکمو کې د نفوذ او تاثیر د پیدا کولو په نتیجه کې دغه مکاتب د عالي تحصیلاتو په لوړو مراکزو بدل شو چې جونه یې بیا وروسته د امریکن یونیورسيټي په شکل کې راڅرګند شو چې په دغه کتاب کې د ځینو معرفي د لوستونکو په خدمت کې وړاندې کوو. د امریکایي پوهنتونونو لپاره د اسلامي نړۍ مهم مراکز انتخاب. امریکایي مبشرینو د پوهنتونو د تأسیس لپاره داسې سیمې انتخاب کړې چې له یو خوا پکې په خلاص لاس فعالیت وکولی شي او له بله لوري دغه سیمې د سیاسي، اجتماعي او اقتصادي دیني اهمیت له مخې په خپلو شاوخوا سیمو تاثیر ولري، تر څو د دغه تاثیر د امریکایي فعالیتونو د خپرولو لپاره هم متعقي واقع شي. او دغه سیمې لبنان، قاهره، استنبول او اوس په کابل کې په نښه شوې چې د هرې سیمې د اهمیت په اړه په لاندې ډول څو کرښې وړاندې کیږي. لبنان، بیروت. د امریکایي پوهنتونو د تاسیس لپاره د لبنان اهمیت په دې کې و چې له یوې خوا د مدیترانې د سمندر په غاړه اروپا ته مخامخ پروت دی او امریکا ورته د سیند له لارې مستقیما لاره لري، او له بلې خوا هلته په بیروت کې له پخوا راهیسې نامسلمان اقلیتونه لکه ماروني، دریزیان، ارمنیان او اسماعیلیان اوسېده چې د امریکایي فعالیتونو لپاره یې ښه زمینه برابروله. او تر دا هم مهمه خبره دا وه چې له لبنان څخه سوریه، عراق، فلسطین، اردن او د عربو جزیره په ښه ډول تر مسیحي فعالیت لاندې نیول کېدای شي. قاهره، د مصر هېواد چې له یو خوا د مدیترانې د سمندر په غاړه پروت دی او له بلې لوري د اسیا او افریقا د دوو براعظمونو ترمنځ د پل حیثیت لري. د الزهرا د پوهنتون او د مصر تاریخي سیاسي مراکز د لرلو امله د ټول شمالي او مرکزي افریقا لپاره د یو علمي او فرهنګي مرکز حیثیت غوره کړی دی. د دې ترڅنګ د 19مې پیړۍ په اخر او د 20مې پیړۍ په پیل کې د محمد علي حاکم کورنۍ چې د غرب په لوري یې مخه کړې وه د مصر له عثماني خلافت څخه جلا کړه. نو غوښتل یې په مصر کې هر څه د غرب په فرهنګ عیار کړي. د دې ټولو ترڅنګ لومړی د فرانسویانو او بیا وروسته د انګریزانو د استعمار په زمانه کې مصري ځایي مسیحیانو قطبیانو هم ښه وده وکړه چې دوی ټولو د امریکا مبشرینو لپاره د مسیحیت او غوره غربي تعلیم د خپرولو او د امریکا د پوهنتونو پرانیستلو ښه زمینه برابره کړه. استانبول چې تقریبا 15 پیړۍ په ترکیه کې د اسلامي خلافت مرکز او په دنیا کې د ښکلو مساجدو د لرلو امله د منور ښار په بلل کېده او عثمانیانو له هغه ځایه یو لوی اسلامي خلافت اداره کوه او هرې خوا یې فتوحات درلوده، ان تر دې چې په مشرقي اروپا کې هم ډېرې سیمې فتح کړې وې، خو پای کې د یهودو او مسیحي د توطئې له امله له زوال سره مخ شول. د دغې خلافت مرکز استانبول هم د امریکایي مبشرینو لپاره د تعلیمي فعالیتونو لپاره په زړه پورې ځای و، ځکه چې هلته لومړی د رابرټ کالج تاسیس کړی چې وروسته بیا د سیکولر ترکیې په زمانه کې په امریکایي پوهنتون تبدیل شو. کابل، افغانستان چې د تاریخ په اوږدو کې د اسلامي د یو پخې کلا او د جهاد او قربانیو هېواد حیثیت درلوده.
او د تل لپاره خلک د ټینګ ایمان په قوت د نړۍ د لویو ځواکونو په مقابل کې په میړانه درېدلي او د دښمن ځوالي هم د همدوی له خاورې شروع شوی ډیر اهمیت لري او دا هر څه ځکه چې د دې خاورې خلک تل لپاره په ایمان شریعت اسلامي فرهنګ ملي او اخلاقي ارزښتونو ټینګ پاتې شوي او د پردیو رنګ او فرهنګ نه دی قبول کړی د همدغه فطرت او خالصتوب له امله یې وکولی شو چې د خپل ستر جهاد په نتیجه کې 1400 کاله وروسته هم د اسلام د اولي زمانې په څېر یو اسلامي نظام قایم کړي چې دا کار د غرب او په راس کې یې د امریکایي لپاره ګلوبلایزیشن په نامه ټولې دنیا په خپل خم کې رنګ او در خپل بیرغ لاندې درول غواړي د منلو وړ نه و نو ځکه یې د خپل صلیبي ملګرو په ملتیا د افغانستان په خلاف لوی صلیبي جګړې پیل کړې او د کابل تر نیولو سمدستي وروسته یې په دغه ښار کې هم د یو امریکایي پوهنتون بنسټ کېښود چې نور تفصیلات یې لږ وروسته ذکر شي. ولې په اسلامي نړۍ کې امریکایي پوهنتونونه هسې هم غرب او بیا په خاص ډول د امریکایي پوهنتونونو کې په زرګونه د اسلامي نړۍ ځوانان درس وایي او له محیط څخه یې تاثیر هم اخلي نو په اسلامي نړۍ کې د امریکایي پوهنتونونو د جوړولو څه ضرورت و؟ د دې پوښتنې ځواب لارډ د مخه په بیروت کې د امریکایي پوهنتون مؤسس په کال 1862 میلادي کې داسې ورکړی. په لبنان کې د عالي تحصیلاتو د یوې لویې ادارې جوړول په دې خاطر ضرور دي چې اکثره د اسلامي نړۍ هغه ځوانان چې د غرب او امریکا په پوهنتونونو کې تحصیل پای ته رسوي هغوی بیرته خپلو وطنونو ته نه راګرځي چې دلته له امریکایي مبلغینو سره مستقیمه مرسته کوي بلکې هماغلته په غرب کې په کارونو او وظایفو مصرف کوي. خو د دې پر خلاف د سیمون کالهون د مکتب فارغان چې په 1835 کې په لبنان کې جوړ شوی او ټول عملاً د مسیحي مبلغونو په مکاتبو کې د استادانو مبلغونو او اداري پرسونل په حیث په اسلامي هیوادونو کې په کار لګیا دي. همدغه وجه ده چې امریکایان او امریکایي تعلیمي مؤسسات دلته په اسلامي هیوادونو کې د عالي تحصیلاتو خپل ادارې پرانیزي. په اسلامي هیوادونو کې د امریکایي پوهنتونونو اهداف مخکې تر هغه چې په اسلامي هیوادونو کې د مشهور امریکایي پوهنتونونو تفصیلات وړاندې کړو غوره ګڼم په عمومي ډول په اختصار سره هغه اهداف او مقاصد یاد کړم د کومو ترلاسه کولو لپاره چې دغه پوهنتونونه جوړیږي او د میلیارډونو ډالرو ورباندې مصرف کیږي. اول هدف د مسلمانو هیوادونو سیاسي قدرت تسخیرول. امریکایي پوهنتونونه په اسلامي هیوادونو کې په هغو ډګرونو کې شاګردان روزي چې سبا وکولی شي د هیواد تعلیم، سیاست، اداره، اجتماع، اقتصاد، فرهنګ او پوځ د توجه او قیادت صلاحیت ترلاسه کړي ترڅو امریکایي د دوی له لارې په اسلامي هیوادونو کې خپل سیاسي قدرت تسخیر کړي او د خپل خوښې نظامونه ورکې جوړ کړي. تاریخ او تجربه ثابته کړي چې د امریکایانو دغه منافق شاګردان د اسلامي او اسلامي قوانینو او حکیمانو له منځه وړلو کې تر اروپایانو او امریکایانو هم ډیر ماهر او سخت دي. امریکایي پوهنتون په ډیر مهارت او په سیستماتیک ډول د مسلمانانو ځوانانو د مغز وینځلو عملیات ترسره کوي. فکر او ذکر د غرب اصولو، قوانینو، فرهنګ او اخلاق او ارزښتونو په بنسټ ور جوړوي او په مقابل کې اسلام ورته په دروغو، تیزارو، د نامقلتوب د بیرته پاتېوالی، قساوت، وینې تویولو او خشونت دین معرفي کوي چې تر فارغت وروسته په زرګونه دغه ډول ځوانان د ټولنې او د نظام په لوړو مراکزو او منصبونو د لوړو صلاحیتونو خاوندان کیږي. خو د اسلام له عقیدې، اصولو، اخلاقو، فکر او فرهنګ څخه نه یوازې دا چې بې برخې وي بلکې په ټول شدت او قضاوت سره د هغوی د له منځه وړلو لپاره د حکومتي او مدني ادارو له لارې په کار کې هم لاس پورې کوي او د خپل ټولنې د ټولنیزو او تاریخي ارزښتونو په خلاف بغاوت کوي او د پردیو قوانین په تطبیق کې مصروف وي. دوهم هدف د نوي نسل مسیحي کول. امریکایي پوهنتونونه په نیویارک کې د پروتستانت مسیحي طایفې د مرکزي کلیسا لخوا جوړیږي، تمویلیږي او چلول کیږي. له همدې امله تر ټولو ستر هدف د مسلمانانو ځوانانو مسیحي کول دي او دا نور ټول فعالیتونه د همدې هدف د وسیلې په ډول استعمالیږي چې تفصیل به یې لږ وروسته ذکر شي. دغه
هدف په ښکاره ډول قاهره او د امریکا پوهنتون د تأسیس وثیقې په 2 ماده کې داسې ذکر شوي. د قاهرې د امریکایي پوهنتون له اهدافو څخه یو دا دی چې د مصر او شاوخوا هېوادونو ځوانان ته د مسیحي روزنې تقدیم کړی شي او په لوړه سویه د یو پوهنتون له لارې ټول اسلامي نړۍ ته مسیحي اخلاق او سلوک په عملي کې ورمعرفي کړی شي. دریم هدف د اسلامي د حقانیت په اړه د ځوانانو شکمن کول. امریکایي مبلغونو ته دا هم څرګنده و چې مسلمانان مسیحیت نه مني، که هر څومره یې عقیده کمزوري هم شي. له همدې امله یې د مسیحیت د بدیل په حیث د نوي نسل د اسلام د حقانیت په اړه د شکونو پروسه د مسیحیت لپاره مقدمې په طور په خپل پروګرام کې شامله کړه او د اسلام په اړه یې د ډول ډول شبهاتو او شکونو په مطرح کولو یې د ځوانانو په اسلام بې باوره کولو پیل کړل، چې په نتیجه کې ځوانان د الحاد او اخلاق بې بندوبارۍ په لور راکاږل. چې په دې حالت کې ځوانان مسیحیان نشي، نو مسلمانان هم نه پاتې کیږي او د اسلام لپاره د هیڅ خدمت کولو ته تیار نه وي، چې دا بیا په خپل د مسیحیت لپاره یو فتح ده. د دغه هدف لپاره دوی په خاص ډول با نفوذ او په قدرت کې د شریکو کورنۍ او اشخاص ځامن تر کار لاندې نیسي، ځکه چې هغوی په مؤثري شکل قدرت کې پاتې کیږي. څلورم هدف د مقاومت د فکر سرچینو وچول. امریکایانو او اروپایانو چې په څومره اندازه له جهاد او جهادي حرکتونو څخه په ویره کې دي، تر هغه زیات له اسلامي ویښتیا او د دوی په خلاف د مقاومت له فکر سرچینو څخه په ویره کې دي، ځکه چې دوی وایي چې له مجاهدینو سره په وسله او عصري ټکنالوژۍ مقابله کېدای شي، خو له هغې معنوي او فکري قدرت سره چې د جهاد تر شا د مجاهدینو د روزلو او د دښمن د دور معرفي کولو لپاره په کار اخته او ګام په ګام د غرب او امریکا حرکت څاري او جهادي حرکتونه ته مناسب فکري، سیاسي او علمي او پوځي او ستراتیژیک تشخیصونه او تطبیق وړ پړاوونه ورته ټاکي. له هغو سره د وسیلې په زور مقابله نشي کېدای. د هغو د فعالیت د کمزوري کولو لپاره باید په محلي سطحه په اسلامي هېوادونو کې امریکایي تعلیمي او فکري ادارې جوړې شي او د سیمې خلک ورکې د څېړونکو، څارونکو او تحلیل کوونکو په حیث په کار وګمارل شي. او همدارنګه د جهاد فکر دې له منځه وړلو لپاره په سیمه ییزه سطحه طرحې او پلانونه ترتیب شي او د موجوده شرایطو او حالاتو په نظر کې نیولو سره کار ورباندې وشي. پنځم هدف په محلي سطحه د غربي کمپونو لپاره په امریکایي طریقه د پرسونل روزل. دا چې اسلامي هېوادونه په مجموعي ډول په غرب کې د صنعت، اقتصاد او تجارت د پرمختګ له امله د غرب لپاره په استهلاک کې مارکیټونو تبدیل شوي دي او د اسلامي هېوادونو ګډ اقتصادي د غرب او امریکا ګډ ملتیزو کمپونو په منګولو کې لویدلي او حتی چې ډېر حکومتونه یې په اقتصادي لحاظ لاندې کړي هم دي. دغه ډول کمپنۍ په اسلامي هېوادونو او په خاص ډول په هغو هېوادونو کې چې دوی نیول غواړي په زرګونه داسې مامورین او مسلکي پرسونل ته ضرورت لري چې په غرب ډول د علمي، اداري او مسلکي مهارتونو خاوند وي، تر څو د غرب استعمار او استثمار له کمپنۍ په ښه ډول وچلول شي او په عین وخت کې په ډېر ځیرکتیا د دې خبرې ته هم متوجه وي چې ټول هغه اقتصادي او تجارتي فعالیتونه چې ګټه یې ښایي د جهاد او اسلامي لپاره وکارول شي وده ونه کړي او له بېلابېلو خنډونو او بندیزونو سره مخ شي، تر څو له منځه ولاړ شي. او دغه ډول پرسونل تیار هم د امریکایي پوهنتون له اهدافو څخه ګڼل کېږي. شپږم هدف په اسلامي هېوادونو کې د ژوند غربي ډول رواجول او په اسلام کې د امریکایي منصوعاتو د استهلاک او استعمال روحیه تقویه کول. امریکا د خپل فرهنګ له صادرولو مخکې کوښښ کوي چې په اسلامي هېوادونو کې یو غربي ډوله د ژوند بڼه رایج کړي، تر څو خلک د ژوند په اړخ کې امریکایي او غربي منصوعات وکاروي، چې په نتیجه کې اسلامي نړۍ د غرب منصوعاتو لپاره په یو لوی مارکیټ بدل شي او د دې کار لپاره یې لوی کمپنۍ د فورډ او ګرین او نورې کمپنۍ په لوی پیمانه له امریکایي پوهنتون او USA سره مرسته کوي، تر څو په شرق کې امریکایي پوهنتونونه د دوی لپاره د فرهنګي کمپنیو په حیث د مارکیټ زمینه سازي وکړي، چې په دې کار سره به له یو خوا د مسلمانانو اجتماعي فرهنګي ورتبدل کړي او له بل خوا به په اسلامي نړۍ کې د صنعت مخه ونیسي او د غرب د اقتصاد پرمختګ لپاره پراخه زمینه